محترم پوښتنه کړې ده، وایي په عمل کثیر چې لمونځ فاسدېږي، عمل کثیر څنګه شی دی؟ عمل کثیر چاته ویل کېږي؟ محترمه، د عمل کثیر په باره کې 5 اقوال راغلي دي. یو قول دا دی که یو کتونکی ولمونځ کوونکي ته وګوري د لیرې څخه، نو دغه کتونکي غالب ګمان دا راسي چې دا کس پر لمانځه باندې نه دی ولاړ. دوهم قول دا دی هر هغه کار چې په عادت کې په دواړو لاسو باندې کیږي عمل کثیر دی، که څه هم دغه لمونځ کوونکی په یوه لاس باندې وکړي. او دریم قول دا دی په یوه رکن کې 3 واره یو کوچنی عمل کثیر بلل کیږي، یعنی په یوه رکن کې. او څلورم قول دا دی چې خپل مقصودي کار کول دا عمل کثیر دی. او پنځم دا قول دی چې لمونځ کوونکي ته خپله معلومه سي چې یاره دا عمل کثیر دی، یعنی دا خپل فعل ډیر ور معلوم سي، دی خپله دا فکر وکړي چې دا عمل کثیر کیږي. نو محترمه په دغه 5 اقوالو کې اول قول راجح دی، یعنی که یو څوک ولمونځ کوونکي ته د لیرې څخه وګوري، دغه کتونکي دا ګمان راسي، غالب ګمان یې دا وي چې دغه لمونځ کوونکی پر لمانځه باندې نه دی ولاړ. خو احتیاط دا دی محترمه چې لمونځ کوونکی باید د دغه 5 سره اقسامو څخه ځان وساتي تر څو په اتفاق باندې لمونځ سي. رد المحتار اول ټوک او صفحه 461 او بحر رایق اول ټوک او صفحه 20 تر 23 پورې او مجموعة الفتاوی 2 ټوک او صفحه 28. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.